أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورہ نساء سلورم پارا آیات نمبر 7-8. په عربو کې د جاهلیت په زمانه کې د میراث تقسیم چې کېدو نو هغې کې به زنانو ته حصه بالکل نه ورکوله، صرف نارینو ته به حصه ورکوله. هغې کې چې کوم بالغ کسانو هغې ته به ورکوله، نابالغه ماشومان به محرومه کول، او جنۍ که بالغه وه او که نابالغه وه هغه به د خپلې حصې نه محرومه وه، هغې ته به څه نه ورکول. هغې د میراث د اصول خپل مقرر کړي، او دا به ویل چې کوم یو کس په جنګ کې حصه اخیستی شي نو دا میراث به موږ هغه ته ورکو. چې ماشوم دی نابالغه دی هغه هم په جنګ کې حصه نشي اخیستی، او جنۍ که بالغه ده که نابالغه ده نو دا هم په جنګ کې حصه نشي اخیستلی. او کم کس چې خپل مټو په طاقت باندې ځان له ګټه کولی شي، کار کسب کولی شي، نو دغه کس د میراث حقدار دی. او چې جنگ نشي کولی، ځان له ګټه نشي کولی، نو دی د میراث حقدار نه دی. دا اصول د دې سراسر غلطو، ځکه که انسان وګوري نو زنانه هغه کمزورې ده، هغه ځان له ګټه وټه نشي کولی، ماشوم کمزوری دی ځان له ګټه وټه نشي کولی. نو که دا اصول مقرر کړي وو چې زنانو ته به حصه ورکوو، ماشومانو ته به حصه ورکوو، دا د انسان په ذهن کې په عقل او سمج کې راځي. او دا کسان د میراث نه محرومه کول دا د انسان په ذهن کې سمج کې نه راځي چې دی دا اصول د کم ځای نه راخیستي وو. د جاهلیت زمانه وه، د ناپوهۍ زمانه وه، هر چا خپل خپل اصول مقرر کړي. چې کله دین اسلام راغی، نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو، نو د دغې ظلم د اصولو د قوانینو خاتمه وکړله، او د نارینه او زنانه او بالغ نابالغه ټولو دپاره حصه مقرر کړه چې د مور او پلار په مال کې یا د نږدې رشته دارانو په مال کې د هلکانو هم حصه ده او د جنکو هم حصه ده. که بالغ وي او که نابالغه وي ټولو ته به خپله خپله حصه چې کومې حصې مقرر دي د هغې تعین هغه وروسته بیا آیاتونو کې به راځي چې چاته به څومره حصه میلاویږي، نو هغې وضاحت به وروسته بیا کېږي. او به هر حال دلته صرف دا ذکر وکړو چې که نارینه وي او که زنانه وي نو د دواړو په میراث کې حصه چې کومه مقرر ده نو هغه به هغې ته پوره میلاویږي. دویمه خبره پکې دا کړې ده که دا مال د میراث لږ وي نو هم به تقسیمیږي. بعضې خلک وي دا خو لږ غونده کې ځای دی، نو بس د هلکانو ته به حواله کو، جنکۍ خو هسې هم واده شوي دي یا به ودیږي، نو دا خو لږ ځای دی، دې کې به د هغې څومره حصه ورسي. که لږ وي او که ډېر وي نو د ټولو په هغې کې چې کومه شرعي حصه ده
هغه ورله ورکول پکار دي. بعضې خلک وایي چې معاف یې کړه حصه، نو ورکړې نه ده، نو چې ورکړې نه وي نو معاف کول دا معتبر نه دي. چې حصه ورله ورکي هغه په خپله قبضه کې په خپل ملکیت کې راولي او بیا څه وخت پس په خپله خوښه باندې رورتې پرېږدي بل چا له خپله حصه ورکوي، هغه بیا خود مختاره ده هغه زنانه چې چاته یې ورکول غواړي او که ځان سره خپله حصه ساتل غواړي هغې ته اختیار دی. نو داسې معافي دا معتبر نه ده چې یو کس وایي ما ته خور معافي وکړله او ما ته خور خپله حصه پرېښودله، نو دا معافي دا معتبر نه ده، ځکه چې هغې ته پته وي چې بیا دلته زمونږ د راتلو ځای ورکېږي، که موږ حصه غواړو یا حصه اخلو نو بیا دا روڼ هم دې کور ته نه پرېږدي چې دا خو د مشرۍ کور دی، تاسو به دلته نه راځئ، غم ښادي به نه وي زموږ تاسو سره، ځکه تاسو د پلار او یا د مور په میراث کې حصه واخیستله یا حصه تاسو غواړئ. نو بعضې وخت کې د دغې یارې نه هم هغې وایي زه بس موږ حصه نه اخلو او خپله غم ښادي نه خرابو. نو دغه نه اخیستل د حصې دا معتبر نه دي، ځکه چې حصه یې ورته ورکړې نه ده، نو چې ورکړي ورته او بیا هغه ورته په خپله خوښه واپس کړي نو دې ته معافي ویلی شي. نو که لږ مال وي که ډېر مال وي، نقد وي جیداد وي، هر څه چې وي دا ټول پوره تقسیمول پکار دي. او په دویم آیت مبارک کې بیا په هغه زمانه کې چې کله به میراث تقسیمېدو نو بعضې رشته داران به نور هم راغلل چې د هغوی به په میراث کې حصه نه وه، هغوی به هم په دې تمه او امید باندې وو چېرې موږ هم رشته داریان یو چې موږ ته هم څه حصه میلو شي، یا به یتیمان راغلل، مسکینان به راغلل، غریبانان به راغلل چې کېدای شي موږ ته پکې څه خیر خیرات میلو شي. نو د هغې باره کې په دویم آیت مبارک کې حکم ذکر دی چې د میراث د تقسیم په وخت کې نور رشته داران راغلل، یتیمان راغلل، مسکینان، حاجتمند، ضرورتمند راغلل، نو هغې له څه نه څه د دې مشترکه مال نه ورکې، او که نه ورکوې ورله نو بیا په نیکه طریقه باندې نیکه خبره ورته وکړې، نرمه خبره ورته وکړې او په ښه طریقه باندې رخصت کې. اوس د میراث د تقسیم نه مخکې خیر خیرات کول، دې دپاره څو خبرې شرط دي، که هغه خبرې موجود نه وي نو خیرات کول په مړي پسې د مشترکه مال نه ناروا او حرام دي. نمبر 1 شرط چې دا وارثان ټول بالغ وي. څومره وارثان دي چې د دې مړي په میراث کې هغې ته حصه میلاویږي، نو چې ټول بالغ وي. که یو قسم پکې نابالغه وي نو د نابالغه اجازت هغه معتبر نه دی، نابالغه دی هغه وایي زما د حصې نه خیراتو کې مشترکه نه وکړې، دا اجازت معتبر نه دی، نو چې ټول بالغ وي. دویم شرط دا دی چې ټول بالغ وارثان څومره دي هغه ټول په موقع باندې موجود، نابالغ خو پکې نشته دی، خو چې کوم بالغ دي هغه ټول په موقع باندې موجود دي. اوس یو کس موجود نه دی او یو کس موجود دی، د خیرات وکړو او بیا هغه بل ورته وایي چې ما خو 1,00,000 روپۍ خرچ کړي دي نو دې کې به 50,000 روپۍ ته ماله راکې، نو هغه نه تپوس کړی دی، نه هغه په موقع موجود دی او دی ورته وایي چې نه دا به راکې، دا ستا پلار او ستا مور وه، نو تا باندې هم د دې د خیرات حق دی، نو داسې خیرات دا معتبر نه دی چې هغه موجود نه دی، هغه اجازت نه دی کړی، هغه د خپلې حصې نه د مشترکه مال نه، نو دا خیرات هم دا ناروا او حرام دی. او دریم شرط دا دی چې ټول وارثان په دې باندې راضي او خوشحاله وي، یعنې ټول بالغ هم وي، ټول موجود هم وي او ټول په دې باندې راضي او خوشحاله هم وي. اکثر داسې وشي چې یو کس وایي زه خیرات کومه او نورو نه تپوس هم وکړي، هغې د شرم د وجې ووایي چېرې بیا به خلک وایي چې د ګوره د یو ورور خیرات کوو د بل ورپسې نه کوو، د ده زړه نه وي او هغه بل ورور یې مجبوره کوي نه خیرات کوو، نمایش کوو، خلکو ته ځان ښایو چې پلار یې مړ او دومره خیرات یې ورپسې وکړو، مور یې مړه او دومره خیرات یې ورپسې وکړو. نو چې د کومو کسانو زړه نه دی نو د مشترکه مال نه په داسې حالاتو کې خیرات کول دا ناروا او حرام دي. داسې دی وکړي چې میراث دې تقسیم کړي، بیا چې هر یو کس په خپله خوښه د خپلې حصې نه څومره خیرات کول غواړي بېشکه ودي کې دا خیرات بیا جایز دی چې د هغه رضامندي پکې وي، د زړه نه وکړي نو دا خیرات صحیح دی، او که زړه نه دی صرف د رسم و رواج نه مجبوره دی نو دغه خیرات دا معتبر نه دی، د دې مړي ته هیڅ فایده نشته دی. بعضې مسایل داسې مخې ته راشي چې دلته په ارم کارونه کې دوه لونو هغې یو ورور خیرات کړی او بل ورور نه یې تپوس هم نه کړی، بیا هغه ته یې 1,00,000 روپۍ مې خرچ کړي دي 50,000 به ته راکې، بیا د دواړو وروڼو په هغې باندې جګړه او یو ویل زما وس نشته دی او ستا خو وس شته ته مالدار یې،
دا ټول خیرات ته وکړه. دا مسلې پکې بیا راځي. لہذا خیرات ال کول پکار دي چې میراث تقسیم شي او بیا ټول بالغ وارثان چې کوم بالغ دي یا نابالغ ته خپل حصہ ملو شو او بالغ وارثان د خپل حصې نه بیا څومره خیرات کول غواړي ناغي ته اجازه ده. نو د مشترکه مال نه دې ځکه حکم ذکر کړی دی چې تاسو رشتہ دارانو ته څور کې یتیمانو مسکینانو ته په دغه کې هم دا درې خبرې شرط دي چې دا درې وانه خبرې موجودي ټول بالغ وارثانی ټول په موقع موجودي او ټول په خیرات کولو باندې د مشترکه مال نه رضامند وي. للرجال د نارینو د پاره نصیب حصہ مقرر ده مما د هغه مال نه ترکل والدان چې پرې خودلې وي مور او پلار والاقربون او نږدې رشتہ دارانو. قریب نږدې ته وي او اقرب منه د ډیر نږدې داسې رشتہ دار چې د هغې او د دې مړي په منځ کې بله واسطه نه لکه زوی دی لور دی یا مور او پلار دی یا ښځه خاوند دی نو د دې په منځ کې بله واسطه نشته دی. دا نږدې رشتہ داران دي او دوی د یو بل د میراث حقدار هم دي. نو چې نږدې رشتہ داران کم مال پرېږدي نو پاغي کې د نارینو حصہ شته دی چې کوم شریعت مقرر کړی ده. اوس د زنانو حصہ ذکر کوي وللنساء او د زنانو د پاره نصیب حصہ ده مما د هغه مال نه ترکل والدان چې پریخي وي مور او پلار والاقربون او نږدې رشتہ دارانو. نو څنګه چې د نارینو حصہ ده په میراث کې نو دغه شان د زنانو هم حصہ ده. د لور حصہ هغه نیمه ده او د زوی حصہ هغه پوره حصہ ده. یعنی کم څومره 1 روپۍ لور ته ملاویږي نو زوی ته به د هغې په مقابله کې 2 روپۍ دوچن حصہ به ورته ملاویږي. مما د هغه مال نه قل لږ وي منه د دې میراث نه او کسره یا ډیر وي نو که لږ وي هم به تقسیمیږي او که زیات وي نو هم به تقسیمیږي. او همدغه مسله د ځمکې د پیداوار هم ده چې په هغې کې نصاب مقرر نه دی. هر څومره پیداوار وشي په هغې کې عشر یا نصف عشر د ځمکې د حیثیت مطابق هغه ورکول پکار دي که آمدن لږ شوی وي او که ډېر شوي. دغه شان د میراث مال که کور دی که جیداد دی که نقد مال دی هر څه چې دي که لږ دي او که ډېر دي نو هغه په ټولو وارثانو باندې تقسیمول پکار دي. مشترکه مال نه چاله څه ورکول دا د وارثانو د اجازت نه بغیر دا معتبر نه دي. بعضې خلک وایي دا د مړي کپړې دي دا هم ټولې خیرات کړي وارثان نه تپوس نه کړي پکار دي چې هغه کپړې ټولې په وارثانو تقسیم شي بیا د هغې د خپل طرف نه خیرات کې بیا جایز دي. خو د مشترکه مال نه خیرات کول د وارثانو چې بالغ هم نه دي او یا بالغ دي خو اجازت یې نشته رضامند نه دي نو څه څیزو د مشترکه مال نه ورکول دا ناروا او حرام دي. نصیبا حصہ مفروض و مقرر شوی ده د الله پاک د طرف نه چې نارینه او زنانو د پاره څومره حصہ د میراث مقرر ده چې د هغې اصولو مطابق د هغې حصې مطابق هر چاته خپله خپله حصہ حواله کړی شي. و اذا حضر القسمته او هر کله چې حاضر شي په وخت د تقسیم د میراث کې. قسمت معنی د تقسیم د میراث تقسیم کیږي او په داسې وخت کې نور خلق پس امید باندې راشي چې کېدای شي موږ تم پکې څوک سره کي. اولو القربا نږدې رشتہ داران داسې رشتہ دار راغلل چې د هغې په میراث کې خو حصه نشته دی خو تم او امید شته دی چې دا زما هم رشتہ دارو. والیتامه او یتیمان راشي هغه ضرورتمند دي حاجتمند دي چېرې میراث تقسیمیږي کېدای شي موږ ته هم پکې څه میلو شي. والمساکینو مسکینان حاجتمند ضرورتمند غریبانان راشي نو که ټول بالغ وي او ټول موجود وي او ټول راضي وي نو د مشترکه مال نه دغه رشتہ دارانو ته څه ورکول یتیمانو ته مسکینانو غریبانانو ته څه ورکول دا جایز دي. فرزقوهم نو تاسو ورکې هغوی ته څه نه څه ورته ورکې منه د دې مال د میراث نه او که ورته نه ورکوې مثلا ټول بالغ نه دي څه پکې نابالغه دي نو بیا د نابالغه د مال نه د مشترکه مال نه خیرات کول جایز نه دي. یا وارثان بالغ دي خو یو پکې موجود نه دی نو د هغه نه اجازت نه بغیر خیر خیرات کول دا هم جایز نه دي. یا د یو کس پکې زړه نه دی راضي نه دی په دې باندې نو بیا هم د مشترکه مال نه خیرات کول جایز نه دي. تقسیم د میراث دی وکړي بیا د خپل حصې نه بالغ کسان دي خیرات وکړي. وقولو لهم او ووایه تاسو دغه رشتہ دارو ته دغه یتیمانو مسکینانو ته قولا یوه خبره معروفه نیکه خبره په ښه طریقه باندې رخصت کې او عذر او وجه ورته بیان کې
چېرې دې کې یو کس نابالغه دی نو په دې وجه موږ د مشترکه مال نه خیرات نشو کولی، یا یو کس په موقع باندې موجود نه دی نو ځکه موږ خیرات نشو کولی د مشترکه مال نه، یا د یو کس پکې زړه نه دی لہذا موږ د مشترکه مال نه خیرات نشو کولی. نو چې کله موږ خپل حصې تقسیم کو نو بیا به د خپل وس مناسب تاسو ته صدر کو. نو په ښه طریقه باندې هغې رخصتول. للرجال د نارینهو دپاره نصیب حصه مقرر ده مما د هغه مال نه ترک الوالدانې چې پریښې وي مور او پلار، والاقربون او نږدې رشتهدارانو کم مال پریښی وي، وللنساء او د زنانو دپاره نصیب حصه ده مما د هغه مال نه ترک الوالدانې چې پریښې وي مور او پلار، والاقربون او نږدې رشتهدارانو مما د هغه مال نه قله چې لږ وي منه د هغې نه او کسر یا زیات وي. نصیبا حصه ده مفروضه مقرر شوی د الله پاک د طرف نه. و اذا حضر القسمت او هر کله چې حاضر شي په وخت د تقسیم د میراث کې اولو القربا نږدې رشتهداران، والیتام او یتیمان، والمساکین او مسکینان، فرزقوهم نو تاسو ورکې هغوی ته منه د دې مشترکه مال نه چې کوم شرایط ذکر شو هغه شرایطو سره، وقولو لهم او ووایه تاسو هغې ته که څه ورله نه ورکوئ نو عذر او جواز او وجه ورته بیان کړئ. قولا معروفه یوه خبره نیکه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. غفار ماسټر صاحب ته دعا وکړئ چې الله پاک د هغې کامل مغفرت او بخښنه نصیب وګرځي، قبر د جنت الفردوس د باغچونه یو عظیم الشان باغچه وګرځي، د قبر د برزخ او د آخرت ټول منازل پې آسان کړي. پسماندګانو ته غمزده خاندان ته د صبر جمیل توفیق ورکړي، د مرحوم فیوزات برکات د هغې په ټول خاندان باندې جاري او ساري وساتي. بل یو نوجوان شهید شوی دی جمیل حاجي صاحب، د ماشومان به سکول ته بوتله ډیوټي کوله، تیز رفتار ورسره سهار او ماسپښین دواړه ټیمه به دلته راته او ما سره هم ډېر نږدې تعلق و، تپوس پوښتنه به یې کوله. اکسیډنټ کې شهید شوی دی، سلمان نوم یې دی. الله پاک د هغې کامل مغفرت او بخښنه نصیب وګرځي، د شهادت بلند نه بلندترین درجات نصیب وګرځي، د هغې فیوزات د هغې برکات په ټول خاندان باندې الله پاک جاري او ساري وساتي. غمزده خاندان ته د صبر جمیل توفیق ورکړي، د دې لویې صدمې برداشت کولو چې ناڅاپه غم پرې راغی الله پاک هغې ته د صبر جمیل توفیق ورکړي، د ټولو په زړونو باندې د صبر پټی ولګي. اوس 10 بجې په اشرف آباد کې خانقاه مسجد سره خوا کې ډاګه ده، هغې کې جنازه ده. الله پاک دې بلند نه بلندترین درجات د آخرت نصیب وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.